پاکستانی پوځیانو ته تازه بد خبر راورسید. خیبر پښتونخوا کې 10 پاکستانی سرتیري په هلاک رسېدلي. السلام علیکم، ستړي مشئ د پښتو نیوز چینل محترمو لیدونکو، وخت مو بخیر. په مکړی تازه خو ډېر زیات مهم خبر ته. خیبر پښتونخوا کې 10 پاکستانی سرتیري هلاک شوي. د خیبر پښتونخوا په اړوند سیمه کې تېره شپه ناوخته د پولیسو پر یوه پوسته د وسلوال برید پر مهال 10 پاکستانی پولیس هلاک شوي او 6 نور ټپیان دي. پاکستانی رسنیو خبر ورکړی دی چې د پولیسو پر مرکز د وسلوالو برید د شپې تر 2 بجو روان و او د بریدګرو د لنډې مودې لپاره هم د پوستې ولکه خپله کړې وه. تر اوسه د برید پړاچه نه ده منلې، خو دغسې حملې معمولا د بلوچ بېلتونپالو له لوري ترسره کیږي.